کله ناکله یو کس په ډیر کم وخت کې خورا نړیوال شهرت ترلاسه کړي، هغه که په سیاسي برخه کښې وي او که په نظامي برخه کښې. دلته دغسې اوس سوي دي، یعنې 4 الی 5 میاشتې مخکې شاید ډیر کم خلک دا کس پیژندي، خو اوس د ټولو رسنیو پر سپو باندې یوازې همدغه یو کس دی کوم چې په ډیر کم وخت کې خورا زیات شهرت پیدا کړی دی. دا د ایران سره تعلق ساتي ابراهیم ذوالفقاري. بالکل ابراهیم ذوالفقاري هغه کس دی چې په ډیر کم وخت کې خورا لوړ مقام او خورا لوړ شهرت اخیستی دی. دی نو د ایران د خاصې قرارګاه مرکزي قرارګاه خاتم الانبیا په نوم باندې کومه قرارګاه چې د دې ویان دی. د هغه واضح بیانونه د دې لامل سوي دي چې دته خورا زیات شهرت ورکړي. دی نو چې څوک دی، څنګه په دومره کم وخت کې را څرګند سو او څنګه دومره په کم وخت کې خورا زیات شهرت ترلاسه کړي، دا نو هغه څه دي چې ټوله نړۍ یې حیرانه کړې ده. که چیرې تاسې همدغه سوالو پریشانه کړي یاست نو همدغه ویډیو ستاسې لپاره ده، تر پایه پورې راسره وګورئ. که مو چیرې تر دې اوسه پورې سبسکرایب او د زنګولې بټن نه یې وهلی نو حتما یې ووایئ تر څو راتلونکي ویډیو هم تر تاسې پورې در ورسېږي. عبدالحی بهایم او تاسې هم دا اوس بها انسایټ یوټیوب چینل ګورئ. ګرانو لیدونکو، مخکې له دې چې پر ابراهیم ذوالفقاري باندې بحث وکړم، غواړم درته د ایران اوسنی وضعیت او دا چې له امریکا سره په کم حالت کې دي دا درته بیان کړم. دا چې تاسو ته ښه معلومات شته، د امریکا او ایران ترمنځ کوم اوربند چې سوی و هغه یوازې د 2 اونۍ لپاره او د اپریل 22 تاریخ باندې به دا پای ته ورسېږي. دا چې څه به کېږي تر اوسه پورې حالت معلوم نه دی، ځکه چې د 2م ځل ناستې لپاره امریکا خپل استازي اسلام آباد ته استولي، خو برعکس ایران تر اوسه پورې زړه نازړه دی او کوم واضح تصمیم نه دی نیولی. دا مسله تر دې دمه مبهم پاته ده، خو بلخوا بیا اسلام آباد د دغه احتمالي ناستې لپاره خورا قوي تدابیر نیولي دي. زیات پوځي افسران پر دغه ساحه باندې کوم چې په اسلام آباد کې په یو هوټل کې ترسره کیږي د دغه ځای د امنیت لپاره ګمارلي دي. پوهنتونونه ورته رخصت شوي، ډېر انتظامات ورته نیول شوي، خو ایران لا تر اوسه پورې دغسې اقدام نه دی ښودلی چې زه څه کوم، آیا زور سره ګډون کوم او که نه کوم. د ایران له طرفه عراق چې داسې ویلې چې زه نه غواړم هغه مذاکراتو ته ولاړ شم چې هغه د اختیاراتو پر بنسټ باندې ولاړ وي. دا خبره په هغه جواب کې ویل چې ډونالد ټرمپ ویلي و چې که چیرې ایران دا ځل زما دغه غوره ترینه وړاندیز ونه مني نو زه ورباندې حمله وکړم او دا حمله به دوی ته ډېره ګرانه تمامه شي، یعنې زه به د دوی پلونه او برېښنا کوټونه ټارګېټ کړم. هغه وایي چې موږ داسې مذاکراتو ته هیڅ کله هم نه ورځو چې هغه د اختیاراتو پر بنسټ وي. دوی وایي چې دا نو د دې په خاطر جوړ کړي تر څو موږ ته په همدې ناسته کښې ماته راکړي او ایران هیڅ کله هم ماته نه مني. اوس راځم اصلي موضوع ته، ابراهیم ذوالفقاري. د دې د مخه چې پر دې کس باندې بحث وکړم اړینه یې بولم چې درته دا وایم چې هغه قرارګاه چې دی ویان دی دا څه ډول قرارګاه ده. مرکزي قرارګاه خاتم الانبیا په نوم باندې چې کوم یې دی ویان دی او یا دی هم رسمي غږ دی، دا نو داسې یو رسمي او ډیره مهمه قرارګاه ده چې د ایران لپاره یو کلیدي رول لري. ایران دا داسې جوړه کړې، داسې ډیزاین کړې چې د دې هغه رهبر کولی شي چې و دې قرارګاه ته امر وکړي. د دې قرارګاه کار څه دی؟ خاتم الانبیا قرارګاه څه ترسره کوي؟ هغسې خو یې دندې خورا ډېرې دي، خو تر ټولو مهمه دنده یې دا ده چې کله بحراني حالت پر ایران باندې راسي نو په هغه وخت کې دغه قرارګاه تصمیم نیسي. دا قرارګاه تصمیم نیسي چې څه باید وسی او په کومو حالات کې ترسره سي، یعنی د پوز ټول اختیارات د همدې قرارګاه سره موجود دي. د دومره مهمې قرارګاه لپاره یو ډېر مهم کس په کار دی تر څو د دغسې یو قرارګاه نمایندګي وکړي او وړ کس یې همدغه ابراهیم ذوالفقاري دی. ابراهیم ذوالفقاري مخکې زیات نه و مشهوره، خو هغه وخت خورا ډېر مشهوره سو چې کله د لومړي ځل لپاره په انګلیسي ژبه باندې و ډونالد ټرمپ ته خطاب وکړي، هی ټرمپ you are fired. دا نو هغه جمله و چې دی خورا زیات مشهوره کړي. Hey Trump, you are fired. You are familiar with this sentence. Thank you for your attention to this matter. همدغه بیانیه چې کله خپره سوله نو په ټوله نړۍ کښې یو ډول غوغا رامنځته سوله. هغوی دا ویله چې دا په حقیقت کې انسان نه دی، دا یو مصنوعي ځیرکتیا ده. مصنوعي ځیرکتیا یا په AI باندې جوړ شوی یو شکل دی، خو په حقیقت کې داسې نه ده. ابراهیم ذوالفقاري هغه کس دی چې د انسانانو په منځ کې ګزاره کوي.
کله د انسانانو په منځ کې لیدل کیږي او کله خورا سخت دریځ وړاندې کوي او کله چې دی بیان کوي نو هغه د لیدو وړ دی. د خاصیت په دې کې دی چې کله بیان ترسره کوي نو د نورو ویاندویانو څخه جلا ترسره کوي. د هغه لحن، د هغه وړاندوینه، د هغه خبرې دا له نورو عادي ویاندویان څخه ډیر فرق کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. ترامپ رئیس جمهور آمریکا بارها ایران را به عملیات زمینی و اشغال برخی از جزایر در خلیج فارس تهدید کرده است. شکی نیست رئیس جمهور آمریکا با فشار سازمان تروریستی موساد به دلیل سوابقش در پرونده اپستین بازیچه دست نخست وزیر رژیم صهیونیستی در جنگ و تجاوز به ایران شد. دا چې د خورا زیات مشوره کړي څو خبرې راځي. لومړی خبره دا ده چې دی کولی شي په څو ژبو خبرې وکړي. په فارسي خپله مورنۍ ژبه یې ده، انګلیسي، عربي، په هغه ژبو دی کولی شي چې ښه خبرې وکړي او دا د لپاره مثبت نکته ده. هغه په دې خاطر چې دی کولی شي خپل مخاطبینو ته دغه خپل پیغام په خپله په ښه ډول سره ورسوي. تر ټولو حیرانونکې همدغه جمله وه چې د ډونالډ ټرمپ ته ویل چې یو آر فایرډ، ته نور ګوښه سوی. دا نو هغه څه وه چې رښتیا هم امریکا او د هغه غرور یې یو څه راکښته کړي، ځکه ټول عمر جنگ یوازې په ټوپک باندې نه ګټل کیږي او په دغه نکته باندې ابراهیم ذوالفقاري ډیر ښه پوهیږي. دی د امریکا ټول تبلیغات ردوي او په بدل کې خپل تبلیغات ترسره کوي چې په دې سره دی د خپل دشمن هیواد یعنی امریکا او اسرائیل هغه مورال کمزوره کوي. د بیان هغه طریقه ډیره واضح او ډیره زړه کشونکې ده. د خپل بیان په بسم الله الرحمن الرحیم سره شروع کړي او بیا چې کله پای ته رسوي نو هغه خپل ټول څه چې د په پلان کې لري او یا د غواړي چې ورسوي هغه تر پای پورې حتما ورسولي وي. د ځینو خلکو ادعا دا و چې ابراهیم ذوالفقاري په حقیقت کې شتون نه لري. هغه په دې خاطر دا خبره کوي چې د ابراهیم ذوالفقاري په اړه ډیر معلومات نشته. دا چې د چیرې زده کړې کړي، چیرې رالوی سوی، په دې اړه باندې زیات خلک نه دي خبر. خو همدغه یوه ځانګړتیا ده چې ایران له خپل ځان سره لري او هغه د خپلو مهمو شخصیتونو هغه معلومات پټ ساتي، نه غواړي چې افشا یې کړي. زموږ د معلومات پر اساس باندې په همدغه قرارګاه کښې ابراهیم ذوالفقاري مخکې د تفتیش د مرستیال دنده اجرا کوله او دا د دې لامل دی چې دی ډېر ښه پوهېږي چې دغه قرارګاه څومره اهمیت لري او د دې هغه اهداف څه دي. دا چې ابراهیم ذوالفقاري ته دومره زیات شهرت ورکړي څو مهمې خبرې وې. د هغه د خبرو څخه لومړۍ خبره همدغه وه چې ما مخکې یادونه وکړه چې هی ټرمپ یو آر فایرډ. دا هغه جمله و چې دی زیات مشهوره کړي او بل هم داسې د زشت بیانونه ورکړي دي، لکه یو ځل چې دا ویله چې که چیرې د امریکا هغه پوځیان زمیني عملیات ترسره کړي نو دا به د فارس د خلیج د شارکس لپاره ډېر ښه خواړه وي. یعنی هغه دا په دې معنا ویله چې موږ په هر حالت کښې آماده یو. د دغسې زشت بیانونه د دې لامل سوي دي چې دی خورا زیات مشهوره کړي. هغه هر وخت په خپل بیانونو کښې دا ویلي دي چې ایران په ډېرې هوښیارۍ او قوي کنټرول سره هرمز تنګی په خپل واک کې لري او نه پرېږدي چې د نورو هیوادونو تر لاس لاندې راسي. په پای کې ویلی سو چې ابراهیم ذوالفقاري او هغه قرارګاه چې دی استازیتوب کوي دواړه په دې وروستیو بدلونونو کښې ډېر مهم رول لوبوي او همدا ابراهیم ذوالفقاري دی چې د ایران هغه مورال یې و ټولې نړۍ ته په ډېر واضح ډول سره بیان کړی دی. دا د هغه هنر دی چې دی یې ترسره کوي. رښتیا هم ډېر داسې بیانونه یې ورکړي دي چې ټول نړۍ ورته په حیرت کې پاته ده. د زیاتو خلکو خوښ سوی خو زیات ورڅخه ډېر سخت نفرت لري. موږ دلته د چا صفت او یا هم د چا بد ویل نه غواړو. موږ هغه څه نشروو چې په عمل کښې وي یا زموږ د معلومات پر اساس باندې موږ راټول کړي وي. په دې کښې د هیڅ چا حمایت نه ترسره کیږي. نو همدا بها انسایټ یوټیوب چینل حتما در سره تعقیب کړئ تر څو نور هم دغسې معلومات زه تاسو ته پر وخت ورسوم. تر بل داسې خپرونې تاسې په لوی څښتن تعالی سپارم. ښاد او آباد اوسئ.